بس کې پرنسپل صاحب زما سره خو شاعري ما ډېره زیاته کړې ده 10 کاله کې. صحیح ده. زما تاسو ټوله شاعري زما په خیال ریټایرمنټ نه پس د مومنټ مې اغستې ده زبردست بهتري او ټوله اصلاحي ده د معاشرې هغه دي پکې کنه زمونږ د خلکو رویې یا د نظام متعلق یا د حکمران هغه بیوسي او د قام هغه بیوسي دا ټول پکې راغلي. زه هم د جاپان باندې نوم او نشان د جاپان باندې نوم او نشان د قامونه په قامونه ورکېدل. واه 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 او زیار اخلاص د پرمختګ د لپاره شرط دی. خیانتګر قامونه نشي جوړولی. خیانتګر قامونه نشي بېشکه بالکل زبردست. دغسې ډېرې ما ویلي چې په اسلام باندې د خپله سره تېر چې د مال خبره راشي په شا کېږي او په حجونو تبلیغونو ډېر مین وي. خور چې خپله برخه غواړي خفه کېږي. واه 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 ډېر ښه ښه حقیقت هم ویلی دی جي. لکه داسې په هره موضوع باندې دی چې ژوند مو تېر شو زنده‌باد او مرده‌باد کو. ژوند هم تېر شو زنده‌باد او مرده‌باد. ډېر برباد زمونږ په چغو زنده‌باد شو او موږ لا هغسې برباده زندګي کړو. نه آباد شو نه امکان شته چې آباد شو. واه واه ډېر حقیقت. تقریبا 1500 قطعې ما لیکلي قطعې 1500 قطعې. دا چې ځان له کتاب چې چاپ کوم نه د دې نه 600 صفحې کتاب چاپ کېږي یو د ریټایرمنټ نه پس مطلب دا دی چې تاسو مکمل طور شعر او ادب ته او اظهار بالکل ایکسپریشن ته دا داسې نه دي شوي. زما د شاعرۍ شوق د لیکوالي نه و زه په هلو ځلو شاملېدم. فطري دی فطري و او زما به خلک اورېده خو ما خوله نه کولاواله. چې کله زه ریټایرمنټ ته نږدې شوم ما خوله کولاو کړم په 10 کاله کې 10 کتابه راغلل. او دا غټ اچیومنټ دی. دا غټ اچیومنټ ډېر غټو خلکو د دې کتاب باندې زما سایل صاحب صحیح دی خونی کړي. صحیح ده. نو دا زما لپاره د ویاړ خبره. صحیح ده چې لکه هغه نواري غوندې رالم او دومره پېژنګلو په استادۍ کې دومره پېژنګلو نه وه څومره چې ادب په لارې باندې ما ته وکړه. دوبۍ ته زه تلم په دوبۍ کې زه پښتنو ټولو پېژنم. صحیح ده. دا کتاب څه شی دا تاسو ته ډالۍ کوم دا ټول کتابونه که ډېره مننه دا به سکول تاسو به وګورئ به د سکول په لایبرري کې کېدی. صحیح شو. او زما خیال دی چې دا به تاسو ته ما یادوي. دا زه خپله خوشبختي ګڼم چې سراج الدین سراج صاحب ما ته دا قیمتي کتابونه چې کوم دی دا ډالۍ کړه او بس الله دې ستاسو زما دغه وس دی. زما په دې کتاب باندې لیکلي هم لیک باندې برکت. په دې کتاب مې د پاسه لیکلي هم دي چې د شاهانو ورکړو لالو جواهر وي. د شاهانو ورکړو لالو جواهر وي او د ادب د خاوندانو د زړه ویني. د ادب د خاوندانو د زړه ویني. ډېر ښه. او چې په ویښه مې سالمه شپه سبا شي. چې په ویښه مې سالمه شپه سبا شي. شاعرۍ کې مې یوه صفه سیوا شي. واه واه جي واه. تاسو څه خبر زیار څه وي کړاو څه وي چې په وینو ډیوه بله کم رڼا شي. چې په وینو ډیوه بله کم رڼا شي. ډېر ښه دي. ډېر زبردست. ډېر زیات خوند یې وکړو تاسو سره خبرو او تاسو سره د مختصر ملاقات